د 1404 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 580 میلیون ډالرو په ارزښت وچې او تازه میوې صادرې شوې دي. افغانستان د روان 1404 لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 580 میلیون ډالرو په ارزښت وچې او تازه میوې بهرنیو هیوادونو ته صادرې کړي دي. دغه صادرات هند، روسیې، چین، ازبکستان، سعودي عربستان، قزاقستان، قطر، ایران، عراق، متحده عربي اماراتو، پاکستان، تاجکستان او یو شمېر نورو هیوادونو ته شوي دي. انځر، پیسته، بادام، چهارمغز، ممیز، جلغوزي او یو شمېر نورې هغه وچې میوې دي چې بهر ته صادرې شوي دي. همدا ډول په تازه میوو کې بیا انګور، زردالو، انار، مڼې، خټکي، ګیلاس، هندواڼې، ناک او یو شمېر نورې میوې شاملې دي. دغه صادرات د ځمکنیو لارو سربیره د هوایي دهلیز له لارې هم ترسره شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د تیرو 4 کلونو پر مهال د سوداګرۍ کچې زیاتېدو او په ځانګړي ډول د صادراتو زیاتېدو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په همدې موخه یې ګاونډیو سیمې او نړۍ هیوادونو سره د ځمکنیو لارو جوړولو، اوسپنې پټلۍ شبکو غځولو او همدارنګه د هوایي دهلیزونو د فعالولو په برخه کې رغنده ګامونه پورته کړي دي.